وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پټول په شوق سره درود شریف وایي. دا چې وخت ډېر کم ده، تقریبا 15 دقیقې د مازدیګر جمعې ته پاتې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د وطن سره محبت چې ده دا د ایمان یوه لویه نښه ده. موږ او تاسو نن په داسې یو مجلس کې راجمع سوي یو چې د موږ د سارک ولسوالۍ باغویره باشرحمته ځوانانو د حمید حسن جام سیالیو کې 6 ټیمونو ته ماتې ورکړله او دغه فاینل یې په خپل نوم کړ. دا یقیني ډېر د خوشحالۍ خبره ده. د ورزش داسې یو کلیدي کار ده چې د ولسونو، د قومونو، د ولایتونو بلکې د هیوادونو ترمنځ اتفاق او تفاهم رامنځته کیږي. ځوانان د نشي توکو نه ژغوري، همیشه به دوی سالم وي، د امراضو نه به دوی خلاص وي. نو خبره چې رانه اوږدې نه سي، موږ او تاسو په دغه مجلس کې راجمع سوي چې د سارک ځوانانو د سارک ولسوالۍ د هاټبال کرکټ ټیم مسؤل ډاکټر صاحب فریدالله حسن صاحب دوی ته ډېره زیاته مبارکي وایو او د لا بریا د الله تعالی نه دعاګانې ورته کوو چې دی نور هم بریا راوړي او زمونږ او تاسو ولسونو ته خوشحالي راوړي. یقینا زمونږ او تاسو دغه هېواد 20 کاله نه بلکې 40 کاله د جنګ په غمیزه بدل سوی و. هر کور نه به د جنازې او د مړو او د زخمیانو دا اوازې او دا اعلانونه به مو اورېدله. خو الحمدلله نن چې موږ د بهبود او ترقي دا موږ اورو نو ډېر خوشحاله یو. نو موږ د دغه بریا مبارکي د افغانستان د ملي کرکټ بنسټګر حاجي صاحب افسابالان صاحب ته وایو. واقعا چې تاسو د افغانستان د کرکټ بنسټګر یاستئ، تاسو باندې ویاړو او د دغه بریا مبارکي ډېر زیات دروند میلمه ناصري صاحب چې همیشه تاسو په سوشل میډیا باندې ګوري، د خیر ښېګڼې کارونه کوي او اکثره په دې باندې متکي چې تاسو ټکر ونه کوي، تاسو باید څه وکړئ او څه ونه کوئ. دروند میلمه ناصري سره هم ډېره مننه کوو چې دی راغی. ډېر زمونږ دغه لاره ډېره خرابه ده نګرانه چې راځي. دوی دومره زحمت وباسه او دوی په دغه جلسه کې موږ سره شرکت وکړو. رب العزت دې ته اجرونه نصیب کړي. او د سارک ولسوالۍ د مقام په نمایندګۍ باندې دغه بریا مبارکي د سارک ټول غیر ولس ته او په شمول دغه کرکټ دغه هاټبال جام سیالیو دغه ټیم مسؤل صاحب ته، حاجي صاحب افسابالم ته، ناصري صاحب ته او زموږ قوي مشر ډګروال صاحب محمد جان په عموم کې ټولو ته دغه مبارکي وایم. دا چې وخت کم ده خبره نه اوږدې نه شي. نو رب العزت دې موږ او تاسو همیشه داسې د خوشحالۍ، د ترقۍ او د بهبود په دغو محفلونو کې سره جمع کړي. او د موږ د امنیه قومندانۍ سره د امنیه قومندانۍ معاون صاحب شیرزاد صاحب هم ډېره مننه کوو چې دی راغی دلته او دم دلته برخه واخیستله. نو رب العزت موږ او تاسو نه راضي شي او الله پاک دې موږ او تاسو په هر ډګر کې کامیاب او سرفراز لري. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د پلار او د نیکه ښایسته ټاټوبي سارک ته راغلی یم او دغه وطن په موږ باندې دغه ښایسته ولسوالي موږ باندې حق لري چې هر وخت لاړ شو د خپل مشرانو، ځوانانو، کشرانو سره ملاقات وکړو، ورسره میلاو شو. نو دا ماته ډېره یوه غټه انرژي راکوي. بله خبر موږ چې دغه کوم ټورنمنټ په ننګرهار کې په لار اچول سوی و نو ماته ډېر نور ولسوالۍ والا ویل افتاب صاحب موږ سره ودرېږه. بیا ما ورته ویل مالې زه کرکټ کوم ولې خپلې ولسوالۍ سارک نه درېږم. نو هماغه و چې زه خپلې ولسوالۍ سره ودرېدم او زموږ ټیم کې چې دغه کامیابي موږ ترلاسه کړه، دغه اتلولي موږ وګټلی دی. راز په دې کې چې موږ د لوبغاړي ډېر په یو اتفاق او یو اتحاد باندې وو چې هغه ټولو ټیمونو ته موږ ماتې ورکړله. نو دغه بریا مبارکي دغه ټولو درنو مشرانو، دغه ښایسته ګلالي ماشومانو ته وایم. نو دغه وطن خو په موږ باندې ډېر زیات حق لري. نو ما خو هغه د خوشحالۍ شیبې درته وویلې. بیا خفه په دې شم چې دغه 20-30 کاله حکومتونه تېر شوي دي
او دغه زمونږ ښایسته ولسوالۍ ته دغه 90 کیلو 80 کیلومتره سړک نه دی پخ شوی نو دی بیا زه ډېر خفه کړم چې په دې لاره باندې زه روان وم نو دغه مایک د لارې زه د ټولو دولتي چارواکي څومره مشران دي دغه ما خبرې اوري او خدای دې وکړي چې دا ورسېږي چې څومره زرې دغه سړک باندې کار شروع کړي چې دغلته به د دنیا نور خارجي هېوادونه خلک راځي سیلانیان به راځي نو موږ دومره ښایسته ولسوالي لرو او سړک ته چې وګورو بیا ډېر د خفګان ځای دی نو خدای دې وکړي ما دا خبرې دا مشران واوري او دغه مبارکي دغه ټولو درنو مشرانو ته وایم خوشحاله اوسئ ډېره مننه له ملي اتل او نړیوال ستوري ښاغلي افتاب علم څخه خپل تاثرات را سره شریک کړ زه دی چې له هغه چا مننه وکړم چې په دغه برخه کې د دغه ویاړ په ترلاسه کولو کې شپه او ورځې په ځان یوه کړې وه د حصارک غلجي ولسوالۍ د کرکټ امیر ښاغلی فرید الله حسن او همدارنګه د دغه لوبډلې تر شا مالی ملاتړ هغه څوک چې له برکته دغه لوبډله تر دې ځای راورسېده حاجي صاحب نور زمان سحر د سحر صرافۍ مشر له هغه باید مننه وشي له ټول قوم باید مننه وشي چې دغسې یو غونډه کې اشتراک کړی دی او راغلي دي دلته خپل هغه بچیان چې ویاړونه راوړي دي هغوی ستایي کور مودان هم دغه تاسې یاستئ چې دغسې ویاړونه راوړل کېږي کور مودان اوس هم د پروګرام په دغه برخه کې د قومي مشرانو په نمایندګۍ ډګروال صاحب محمد اجان ته به خورا درنه خدمتونه ورکوم چې راشي خپلې ارزښتناکې ویناوې له موږ سره شریک کړي ښاغلی محمد اجان ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الشريف ولوري وسلم د حصارک د ولسوالۍ ډېر قدرمن د ولسوالۍ معاون صاحب عبدالله عابد په اجازه او د حصارک د ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د مسؤلینو په اجازه او د حصارک د ولسوالۍ د مختلفو اړوند مکاتبو امیرونو په اجازه او د حصارک د ولسوالۍ مخورو سپینګرو ځوانانو عالمانو په اجازه او د حصارک تراغلي ښاغلي د لوی ننګرهار څخه قدرمن میلمنو په اجازه او دا ناس مجلس کې چې ترتیب جوړ شوی د دغه تنقیو په اجازه ستاسو ټول حضور ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم رسالتاً د ځانه وکالتاً د قومونو په نمایندګۍ دغه نن افتخار چې زمونږ د کټکټ اتلانو د 23 ولسوالیو څخه دا افتخار لوی حصارک ته او هغه حصارک چې د حصارک غلجي په نام نومول شوی ده او راوړی ده او دا افتخارات دوی ته او د دوی کورنیو ته مبارکي وایم او له دغه ځایه څخه د دوی ولسونو ته مبارکي وایم میندو خویندو ورونو ته مبارکي وایم الله دې دوی ته دغه افتخارات چې موږ ته راوباخه دوی ته د اعلی دغه افتخارات ابدالآباد د افتخار سبب وګرځېږي محترمو دا ولسوالۍ هر وخت کې ځلېدلې ده داسې نه ده نظر په فتح باب مجاهدینو دا په دې نوم نومول شوې ولسوالۍ ده او دغه لومړی افتخار ده چې بیا ترلاسه کړو چې هغه موږ ته دغه د کرکټو اتلانو را په برخه کړله دا به مو لومړی قدم وي او دا به موږ ځان سره په تاریخ کې لیکو او باید دې لپاره یو تاریخي کتاب جوړ شي او سب شي او دغه سلسله همداسې جاري وساتل شي او چا چې دا زمینه ورته مساعد کړې او دا مالي مرسته یې ورسره کړې ده الله دې هغه ونازوي خو یوه خبره کومه چې دا لړۍ به روانه وي دا به په شا تګ نه وي خو باید موږ دیو دپاره یو مالي صندوق ولرو په هغه کې چندې په شکل باندې او هغه ورته دوی ته یو سرمایه ټوله شي خدای ناخواسته په نورو ولایتو ته ځي هلته دغسې د دوی مصارف مالي لګښت باندې راځي
چې د اقتصاد له خوا نه دوی داسې شاته پاتې نه شي او نیمګړي پاتې نه شي. د ما غږ د په دې ټول ولس باندې چې هر چا سره امکانات وي مالي له دوی نه د دریغ نه کوي. دا هغه قشر ده چې دا ځوان قشر ده، دا هغه قشر ده چې تل موږ ته پکار ده، دا هغه قشر ده د دې تقویه پکار ده، د دوی تشویق پکار ده، د دوی روزنه پکار ده. له دوی نه مې هم دا هیله ده چې دوی باید په اسلامي اصولو برابر اخلاقي بڼه ولري، ځکه په ولسوالیو نه ولایتونو ته د دوی تګ وراتګ کېږي چې داسې ونه شي خدای ناخواسته هلته داسې عمل منځ ته راشي چې هغه باعث دی د دغه ولسونو یا دغه حصارک سبب د ناکامۍ وګرځېږي. محترمو خبرې خو نور هم کوي، ملګري سته ده. امام دوغره هیله له تاسو سره دا ده چې خدای تعالی ونازوه او الله تعالی دې دا افتخار دې تل تاسو موږ ته راوړی ده او دا به موږ تل ځان سره یادګار لرو. ومن الله توفیق توجه ومن الله علی وساته. باید ژر تر ژره پلارجان ته پیسې ولېږو. خدایا کاش صرافي بنده نه وي. دا ځای هم بند دی. اوس څه وکړو؟ سهار صرافي تر ټولو اسانه او چټکه لاره ده د دې لپاره چې پیسې خپلو کورنیو او دوستانو ته افغانستان ته راوستلو. ډېره مننه له سهار صرافي نه. په ډېر لږ وخت کې مو پیسې ترلاسه کړې او تل هر ځای کې راسره شته.